دا دی ګندهارا ټي وي او زه یم اقبال حسین افکار. د ورځپاڼه وحدت د بانی او د پښتو صحافت بابا پیر سید سفید شاه همدرد صاحب سره زما لیدل کتل پیژنګلو د کال 1988 نه ده. کله چې په کال 1981 کې زه اسلام آباد ته راغلم نو هم به د پیر صاحب سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کېدو. هغه به چې کله هم اسلام آباد ته راتلو نو خپل ځوان زوی پیر سید هارون شاه به ورسره و. زما او د غني خټک صاحب ورسره لیدل کتل کېدل. ښاغلی مشتاق اعوان څوک چې دغه وخت د الوت ورځپاڼه الوت بیرو چیف او سینیر جرنالیست و. مونږ د مخه به خبرولو چې سبا پیر صاحب را روان دی او دغه شیبه زمونږه بیا د پیر صاحب سره لیدل کتل کېدل. د اردو پښتو ورځپاڼه الوحدت د پښتو او پښتنو د پیر صاحب سره زمونږ تعلق د عقیدت تر حده ورسول. سید هارون شاه او د هغه مشرانو وروڼو سره تعلق مو درلودلی دی. په کال 1915 کې په پاره مارکیټ اسلام آباد کې د پښتو او پښتنو د یوازینۍ او لومړۍ ورځپاڼې د بیرو افیس باقاعده پرانسته په یو تقریب نه وشوه. د هغه وخت وفاقي وزیر تجارت محترم سلیم سیف الله خان په دغه دستوره کې مشر مېلمه و. ما ورکې نظم اورولی او وروستو مې د دغې دستورې رپورټ هم لیکلی و چې د دغه وخت په ورځپاڼه وحدت کې چاپ دی. اروت پیر سید سفید شاه همدرد صاحب چې په خپله شاعر ادیب او مشر صحافي و، راپورټینګ ډیسک تجزیې تبصرې لیکلو سره په اداریه لیکلو کې هم ډېر مهارت ورته حاصل و. ارواښاد مشر چې څومره په ظاهر صورت ښایسته و د هغې زیات هغه د هغه باطن هم سپېڅلی و. ما په خپل ژوند کې پیر صاحب د چا په غیبت نه دی اورېدلی. یو خندروه نهایت شفیق ملنسار قناعت پسند خاکسار غریب پرور انسان دوست او سیء العقیده مسلمان و. پیر صاحب به د پېښور نه اسلام آباد ته چې راغی ټوله ورځ به تېره شوه. مونځ به یې په باقاعدګۍ سره کولو خو چېرته هم ما په اودس تازه کولو نه دی لیدلی. د دې نه اندازه مونږ لګولی شو چې د هغه د خوراک ترتیب به څه و. داسې به ووایو چې هغه د خپل جد امجد د دواړو کونو د سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا عمل سل په سله کړی و چې لږ خوراک لږ خوب او لږې خبرې د انسان په شخصیت کې ښایست سیوا کوي. ارواښاد مشر میلمهپال و او میلمستیا به یې ساده درنه او پرواکاره وه او د اخلاصه ډکه وه. پیر صاحب به هر ضرورت سره لاس وسکولو. د هغه د اخلاص به دومره په پرده کې و چې اکثر سائل به هم نه و خبر چې ارواښاد مشر را سره مینه کړې ده. د ارواښاد مشر ټول زامن لکه د هغه ښاغلي او سپېڅلي دي او د هغه د شخصیت ژوندي عکسونه دي. خو پیر سید هارون شاه د هغه د ژوند ملګری و. د ورځپاڼه وحدت نه واخله تر د پاکستان د وزیر اعظم صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان او افغانستان چرته به هم چې تلو نو پیر سید هارون شاه په ورسره و. د هغه د دې عمل نه څرګندېده چې هغه په زړه کې دا پرېکړه کړې ده چې د پښتنو وحدت به هم دته سپاري. کله چې یو انسان خپل هلکوانه او زلمیتوب ژوند
د یو دغه رنګ درویش صفته انسان د دنګې ونې د ګورې سوري لاندې تیر کړي نو ارومرو به ترې تاثیر اخلي. او همدغه د پیر صاحب تاثیر دی چې سید هارون شاه پرې اخیستی دی او هغه اوس په وحدت یو دوه قدمه پر مخ لاړو. اوس چې دی نو هغه وحدت نیوز په نوم ډیجیټل چینل هم پرانیستو او خدای دې وکړي چې دا د پښتنو د وحدت دا سفر په مخکې لاړ شي او د پښتنو او پښتو خپل یو ځانګړی الکترونیک چینل او اف ام ریډیو هم د وحدت په نوم باندې اجرا شي. زموږ دعا ده الله دې پیر صاحب ارواح ښاده لري او الله دې د هغه کورنۍ ژوندی او فعال لري او د هغه ټولو زامنو په خصوصیت پیر سید هارون شاه لري ژوند او ډیره او لا بریا ورکړي. زه اقبال حسین افکار د بلې خپرونې پورې تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان. الله مو ښاد آباد لره.